سلامونه نیکې هیلې یو ځلې بیا باور لټون یوټیوب چینل څخه په دې هیله چې ټول به روغ او جوړ یاست. بریالی احساس یم دا د بینانس د زده کړې اړوند اتم درس یا اتمه ویډیو ده. په دغه ویډیو کې موږ تاسو د بینانس سپاټ ټریډینګ اړوند د اوس یو اپشن تشریح کوو. دغه اپشن د بینانس په سپاټ ټریډینګ کې موجود ده چې ډیر مهم ده. دا چې ولې دغه اپشن مهم ده او څرنګه کولی سو له دغه اپشن څخه پر بینانس کې استفاده وکړو. انشاءالله په دغه ویډیو کې به تاسو اړوند ټول معلومات ترلاسه کړئ. په تیره ویډیو کې موږ تاسو راغلو د بینانس سپاټ ټریډینګ باندې مو یوه ویډیو جوړه کړه. پر هغې کې موږ تاسو زده کړو چې څرنګه کولی سو بینانس کې یو کرنسي واخلو په سپاټ ټریډینګ کې. که چیرې تاسو هغه نه وي لیدلي راسئ دوستانو د بینانس د پلی لیست باندې کله چې تاسو کلیک واخلئ په دې ځای کې د بینانس اړوند ټول کورس موجود ده. کولی سئ هر هغه ویډیو چې تاسو نه وي لیدلي له دې ځای څخه سټیپ بای سټیپ تعقیب کړئ تر څو تاسو په راتلونکي کې کومه ستونزه جوړه نه سي. راځو دوستانو د بینانس د زده کړې اړوند اتم درس او اتمه ویډیو ده چې څرنګه کولی سو بینانس له اوس یو اپشن څخه استفاده وکړو. رابسئ بینانس اپلیکیشن به راخلاص کړئ. دا دوستانو د بینانس هوم صفحه ده. تاسو به راسئ ټریډ برخې ته. په تیره ویډیو کې موږ تاسو یو کرنسي اخیستې وه د ای ان ای په نوم په د سپاټ برخه کې. تاسو به لومړی هغه ویډیو وګورئ چې څرنګه کولی سو پر بینانس سپاټ کې یو کرنسي واخلو. ما دغه د بای اپشن بشپړ تشریح کړی و. اوس دوستانو تاسو به راسئ د ایرن والټ ته. په دې کله چې موږ تاسو یو کرنسي په سپاټ کې واخلو بیا هغه کرنسي ایرن برخې ته راځي یا هم پاونډینګ برخې ته. ګورئ دوستانو موږ تاسو دغه کرنسي اخیستې ده غواړو سپاټ ته انتقال کړو. تاسو به په ریډیم اپشن باندې کلیک واخلئ او په دې ځای کې تاسو ټول انتخاب کړئ. په کنفرم باندې کلیک واخلئ. کوم والټ ته لیږئ تاسو به سپاټ انتخاب کړئ بیا به کنفرم اپشن کلیک واخلئ. دغه کرنسي موږ تاسو سره سپاټ برخې ته انتقال سوه. اوس دوستانو راځو د ټریډ برخې ته. په تیرو ویډیوګانو کې موږ تاسو د بای خبره کړې وه. اوس دوستانو سیل ته راځو. په سیل کې به هم تاسو همغه ډول یو کرنسي انتخاب کړئ کوم چې تاسو سره موجوده وي. د ای ان ای کرنسي ده دوستانو. موږ تاسو نن ورځ همدغه خرڅو یا همدغه په سپاټ کې خرڅو. څرنګه خرڅو تاسو به راسئ همدا کرنسي مو انتخاب کړه. په دې ځای کې موږ تاسو د سیل برخه انتخاب کړه. لومړنی اپشن موږ تاسو سره مارکیټ راځي. د مارکیټ څخه مطلب دا ده چې دغه کرنسي موږ تاسو پر موجوده قیمت باندې خرڅو. دغه خط له لارې تاسو کولی سئ مقدار معلوم کړئ کم او زیات یې کړئ. څومره خرڅو که چیرې سیل باندې کلیک واخلو دا له موږ سره په ټول خرڅیږي. بل دوستانو د لیمیټ خبره ده دوستانو. د لیمیټ د لارې موږ تاسو کولی سو دغه کرنسي ته یو ځانګړی قیمت ولیکو. اوس مهال قیمت 0.80 ده. زه ورته لیکم 0.90. که چیرې دغه قیمت ته ورسېد ماته د دغه کرنسي خرڅه سي. څومره غواړئ خرڅه کړئ 100%. دغه خط به دوستانو تاسو 100% کوئ تر څو په بشپړ ډول تاسو دغه کرنسي خرڅه کړئ. کله هم چې تاسو په سپاټ کې یو کرنسي خرڅوئ نو هغه 100% خرڅوئ یعنې ځان سره یې نیمایي مه پرېږدئ. اوس دوستانو که چیرې زه په سیل باندې کلیک واخلم سیل ای ان ای ما سره به یو ارډر جوړ سي ځکه ما دلته لیمیټ ټاکلی ده. اوس مهال قیمت 0.90 ده او ما په لیمیټ کې لیکلي 0.90. دا دوستانو د لیمیټ او مارکیټ ترمنځ توپیر و. همدارنګه د لیمیټ او مارکیټ ترمنځ خبره وه چې څرنګه کولی سو له دغه دوه اپشنونو څخه استفاده وکړو. موږ تاسو سره چې نن ورځ ډېر مهم اپشن ده هغه د او سی او اپشن ده. تاسو به راسئ دوستانو او سی او به انتخاب کړئ. اوس یو د دې لپاره کاریږي چې موږ تاسو نه غواړو پر بینانس سپاټ ټریډینګ کې زیات تاوان ونه کړو او همدارنګه غواړو ډیره ګټه وکړو. د اوس یو اپشن څخه له دې لپاره استفاده کوو تر څو ګټه زیاته وکړو او تاوان کم وکړو. لومړی دوستانو موږ تاسو کولی سو د اوس یو د لارې په یو وخت کې 3 ارډره جوړ کړو. لومړنی دوستانو د هغه ټارګټ چې موږ تاسو غواړو ترلاسه یې کړو ګټه پکې وکړو. دوهم هغه ټارګټ چې موږ غواړو تاوان وکړو. دریم هغه زیات تاوان نه غواړم نو موږ تاسو کولی سو 3 ټارګټ پر یو وخت کې ولګو. موږ تاسو پر فیوچر کې کولی سو 2 ټارګټه جوړ کړو. همدارنګه په سیل او لیمیټ د لارې همدارنګه اوس دوستانو دا د سپاټ برخه ده. د اوس یو د لارې موږ تاسو کولی سو په یو وخت کې 3 ټارګټ ولګو. لومړنی دوستانو های ټارګټ به تاسو ولګوئ. اوس مهال قیمت 0.90 ده. په لومړني ټارګټ کې زه ورته لیکم 0.15. کله چې دوستانو دغه قیمت ته رسیږي دا به زما دوستانو کم ټارګټ وي های ټارګټ وي هغه ټارګټ چې زه غواړم پکې ګټه ترلاسه کړم. بل دوستانو اس ال ټیک سټاپ لاس ده. سټاپ لاس کې به تاسو ولیکئ 0.28. معنا دا چې کله دغه کرنسي 0.28 ته راښکته کېږي د دې قیمت دا کرنسي به موږ سره راځي د دې آی کیو ته. دې قیمتونو آی کیو ته به راځي تر څو
دا خرڅلاو ته آماده سي او ماته یې خرڅه کړه په څو باندې 0.15. ګورو دوستانو لومړنی ټارګټ ما ورته ولیکه 0.15. که چیرې دغه قیمت ته رسیږي ماته به ګټه راکول کیږي او دغه کرنسي به خرڅه شي. زه نه غواړم چې ډیر تاوان وکم. که هسې نه د دې قیمت ښکته راغی 0.88 ته دغه کرنسي دې راسي د دې قیمتونو انټروال ته او په 0.15 کې د خرڅ شي. څومره غواړئ خرڅ شي ټول به تاسو انتخاب کړئ. تاسو دوستانو کولی شئ دلته لیکل هم وکړئ که چیرې تاسو غواړئ کم خرڅ کړئ یا زیات خرڅ کړئ کولی شئ د لیکلو د لارې هم انتخاب کړئ. که چیرې زه ورته په سیل ENA باندې کلیک واخلم ما سره به 3 ارډرې جوړې سي. لومړنی ارډر د هغه ټارګټ چې زه غواړم ګټه پکې ترلاسه کړم، دوهم د هغه ټارګټ چې زه نه غواړم تاوان وکړم، دوهم غواړم تاوان وکړم خو لږه، یعنې ماته به ډیر تاوان نه راکول کیږي. ګوري دوستانو د OCO آپشن لومړنی ټارګټ کې به تاسو های ټارګټ ولیکئ. یو ځل بیا دوستانو راځو دغه آپشن درته بیا تشریح کومه. تاسو به راسئ سیل برخې ته. موږ تاسو کولی شو د OCO څخه په سیل برخه کې استفاده وکړو. لومړنی دوستانو لیمیټ، د لیمیټ د لارې موږ تاسو کولی شو یو کرنسي ته ځانګړی قیمت ورکړو. د مثال په ډول اوس مهال د دغه کرنسي قیمت 0.9 ده، زه ورته لیکم 0.28. که چیرې دوستانو دغه قیمت 0.28 لسو ته لوړ سو ما د دغه کرنسي خرڅه کړه. بل دوستانو موږ تاسو سره مارکیټ ده. مارکیټ مفهوم باندې خو دوستانو تاسو پوهیږئ. موږ تاسو کولی شو یو کرنسي پر موجوده قیمت باندې خرڅه کړو. که سیل باندې کلیک واخلو دغه کرنسي به موږ تاسو سره پر همدې موجوده قیمت باندې خرڅه کړل شي. د دغه خط د لارې تاسو کولی شئ د پیسو هغه مقدار معلوم کړئ چې تاسو غواړئ خرڅ کړئ. تاسو چې هر کله کرنسي خرڅوئ په سپاټ ټریډینګ کې تاسو کوشش وکړئ چې ټول 100% خرڅ کړئ. بل دوستانو راځو د OCO آپشن ته. دغه آپشن ډیر مهم دی. یو ځل بیا دوستانو ورته پام وکړئ. په لومړني ټارګټ کې به تاسو های ټارګټ ولیکئ، هغه ټارګټ چې تاسو غواړئ ګټه ترلاسه کړئ. 0.9 زه ورته لیکم که چیرې دغه قیمت ته ورسېد ما د دغه کرنسي خرڅه کړه. که زه انلاین اوسم یا اپلاین اوسم په سټاپ لاس کې ورته لیکم که چیرې د دې قیمت 0.15 یا 8 ته راښکته څو اوسې مهال دوستانو قیمت د 0.9 که چیرې قیمت 0.8 ته راښکته سو ما ته دغه کرنسي خرڅه کړه په 0.9. څومره غواړئ خرڅه کړئ ټول راته خرڅ کړه 100%. کولی شئ دوستانو تاسو دلته خط د لارې وهم لیکئ ما ته مثال 10% خرڅ کړه یا ټول راته خرڅ کړه. کوشش به کوئ چې تاسو دغه کرنسي ټول 100% خرڅوئ. که چیرې دلته دوستانو په سیل ENA باندې کلیک واخلم ما سره به 2 ارډرې جوړې سي، یو د ټیک پروفیټ او 2 د سټاپ لاس. لومړنی دوستانو که چیرې تاسو یو څه موده وروسته راځئ دغه مارکیټ لا مخته تللی وي، دغه کرنسي قیمت لوړ شوی وي، تاسو به خپل ټارګټ او خپل سټاپ لاس به هم لوړوئ. په لومړني ټارګټ کې به 0.15 وي مثال ما ولیکل، همداسې خپل سټاپ لاس به هم کرار مخته وړم تر څو لا زیاته ګټه وکړم او تاوان لږ وکړم یا بیخي تاوان ونه کړم. نو تاسو کولی شئ له دغه OCO آپشن څخه استفاده وکړئ. همدارنګه موږ تاسو کولی شو په سپاټ ټریډینګ کې یو کرنسي واخلو، هغه د ځان سره وساتو، هر وخت چې تاسو زړه وي کولی شئ چې خرڅ کړئ. خو دا د OCO آپشن موږ تاسو له دې دپاره کارو تر څو یو کرنسي زر واخلو او زر یې خرڅ کړو او تاوان لږ وکړو یا تاوان بیخي ونه کړو. نو دوستانو دا و د باینانس زده کړې اړوند 8م درس او 8مه ویډیو چې څرنګه کولی شو د باینانس ټریډینګ کې له OCO آپشن څخه استفاده وکړو. که ویډیو معلوماتي او ستاسو د خوښې وړ ګرځېدلي وي ویډیو ته لایک ورکړئ او که په چینل کې راسره نوي یاستئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ. همدارنګه که غواړئ موږ سره په ټلیګرام چینل کې ګډون وکړئ نو په دې ځای کې د ټلیګرام چینل لینک شتون لري د ویډیو په ډسکرپشن کې، او همدارنګه زموږ د چینل د کله چې تاسو راسئ نو دلته دوستانو د ډسکرپشن شتون لري، کولی شئ دې ځای کې هم موږ تاسو سره ګډون وکړئ. همدارنګه دلته دوستانو د باینانس پلی لیست موجود ده، که هره ویډیو تاسو نه وي لیدلي راسئ هغه ویډیو سټیپ بای سټیپ وګورئ تر څو په راتلونکي کې د کوم مشکل سره مخامخ نه سئ.